د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ودا خطبه درته بیانوم چې په دې خطبه کې ډېرې مهمې او د دین د احکامو خلاصه خپل امت ته راولي چې هر مسلمان یې باید واوري او غور پرې وکړي. د دې خطبې هر جمله د هدایت لارښود دی. دا خطبه چې د عمر په وروستیو کې خلکو ته واوروله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات بوی ترې محسوسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جبل الرحمه ولاړ و چې دا د عرفې ورځ او خلکو ته یې خطبه الوداع واوروله. په روایتونو کې راځي چې په هغه ورځ په عرفه کې دومره ستره غونډه وه چې تر هغې پخوا د حجاز خلکو نه و لیدلې. په سیمه کې د توحید غږونو انګازې کولې. هغه سیمه چې څه وخت وړاندې تر هغې د بوتانو د لمانځلو مرکز و، خو په هغه ورځ بیا د توحید تر ټولو لوی مرکز و. په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې څه باندې 100,000 مسلمانانو چې شمېر یې ان تر 140,000 پورې هم روایت شوی دی، او تر دې ډېر هم د ماسپښین او مازیګر په لمانځه کې ولاړ وو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپلو سپور شو او تاریخي خطبه یې وویله، او یو لوړ غږی یار یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې خلکو ته رسولي. هغه خطبه یې داسې وویله. دغه خطبې ته دقیق پام وکړئ او هر جمله یې په خپل ذهن کې حق کړئ او ویې ساتئ او غور پرې وکړئ. وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي او د هغه امت په کومه لار روان دی. خطبه یې په دې جملې پیل شوه: ای خلکو، زما خبرې واورئ، ځکه زه نه پوهیږم کیدای شي چې له دې وروسته راتلونکي کلونه پر همدغه ځای او موقف زه ستاسې سره ملاقات وکړای شم. ای خلکو، بېشکه ستاسې مالونه او ستاسې وینې پر یوه بل تر هغې حرامې دي چې ستاسې له خپل رب سره ملاقات نه وي شوی، یعنې تر قیامته. دغه شیان داسې حرام دي لکه نن ورځ چې حرامه ده، یعنې د عرفې ورځ، لکه دغه ځمکه چې حرامه ده، یعنې مکه، لکه دغه میاشت چې حرامه ده، یعنې ذوالحجه. او تاسې به له خپل رب سره ملاقات کوئ، هغه به له تاسې د عملونو پوښتنه کوي. ما خپله خبره تر تاسې در ورسوله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره زیاته کړه چې چا سره چې د چا امانت وي نو هغه د خپل خاوند ته ورسوي، او له دې وروسته هر سود له منځه تللی دی. تاسې ته به یوازې ستاسې اصلي سرمایه درکول کیږي. اما بعد، ای خلکو، په تحقیق سره شیطان ستاسې پر ځمکه د هغه یعنی الله پاک د عبادت کېدلو څخه مایوسه شوی دی، مګر که په نورو شیانو کې د شیطان خبره ومنل شي نو په هغو عملونو کې چې تاسې ورته په ټیټه سترګه ګورئ، شیطان هغې کې مایوسه نه دی او له هغو عملونو به خپله برخه اخلي. نو تاسې له هغه څخه خپل دین وژغورئ. ما تاسې ته داسې واضح شیان پرېښي دي چې که عمل پرې وکړئ هیڅکله به لاره ورکي یا بېلارې نه شئ. هغه د الله پاک کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. ای خلکو، ښځې پر تاسې حق لري او تاسې هم پر هغوی حق لرئ. ستاسې حق پرې دا دی چې دوی ستاسې بې اجازې څوک کور ته رانه ولي او ناوړه اعمال ونه کړي. نو که داسې یې وکړل، الله پاک اجازه درکړې ده چې خپله بستره ترې بیله کړئ او ادب ورکړئ، یا یې ووهئ خو په بېرحمۍ نه، یعنې یوازې د تعذیب لپاره. او که د حق لارې ته راستنې شوې نو مینه ورسره بیا پیل کړئ او د ژوند وسایل ورته برابر کړئ. زه په دې سیمه کې سپارښتنه کوم چې له خپلو ښځو سره نیکي وکړئ، ځکه دا در سره د الله پاک امانتونه دي چې پر الهي قوانینو درته حلالې شوي دي. ای خلکو، حاضران د غایبانو ته ورسوي چې په ما پسې بل پیغمبر نشته او په تاسې پسې بل مسلمان امت. ای خلکو، پوه شئ چې نن زه د جاهلیت د دوران ټول دودونه تر پښو لاندې کوم او د بوتلان کرښه پرې راکاږم. ای خلکو، زما خبره واورئ او ځان پرې پوه کړئ. تاسې پوهیږئ چې مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نو د بل مسلمان مال درته روا نه دی مګر د هغه د زړه په خوشحالۍ یا د هغه په خوښه.
نو تاسې هیڅکله له ځانونو سره ظلم مه کوئ. ای الله، آیا ما خپل پیغام ورساوه؟ نو ته په دې ګواه شه ای الله. او د شاهدي دغه خبره یې 3 وارې تکرار کړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین او مازدیګر لمونځ امامت وکړ، خلکو ته یې د قرآن کریم د وروستیو نازل شویو آیاتونو له ډلې دا آیت واوراوه: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله پاک په دې آیت کې فرمایي نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی. روایت کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله د آیت مبارک واورېده نو بې دریغه یې وژړل. چا پوښتنه ترې وکړه چې ابوبکره څه خبره ده، د دې آیت په اورېدو ولې ژاړې؟ دا خو هم لکه د نورو را نازل شویو آیتونو له ډلې یو آیت دی. وی ویل د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نور له موږ سره نه پاتې کیږي. وی ویل د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نور له موږ سره نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیرته راغی مدینې ته، 9 ورځې وروسته د قرآن کریم وروستی آیت نازل شو: واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. یعنی وویریږئ له هغه ورځې چې تاسې به بیرته الله پاک ته په هغه ورځ کې ستانیږئ، یعنی قیامت ورځې نه وډارېږئ. له حجة الوداع څخه 3 میاشتې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناروغۍ نښې راڅرګندې شوې. شدیده سردردي او تبه یې پیدا شوه. 14 ورځې یې مرض دوام وکړ او بالاخره د ربیع الاول په 2مه چې د ځینو علماو لخوا همدا نیټه تایید شوې او اکثره بیا وایي چې د ربیع الاول په 12مه نیټه د 63 کلنۍ په عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم د فانی نړۍ پرېښوده او روح یې حق ته وسپارل شو. څومره د غم او خفګان ورځ به وه د صحابهو دپاره او څومره د خفګان ورځ ده د ټول اسلامي امت لپاره چې خپل حبیب یې لاسه ورکړ او بلې نړۍ ته وکوچېد. په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې ته ډېرې مهمې سپارښتنې کړي دي چې هر یو باید ورته پام او غور وکړو او عمل پرې وکړو.